نو دې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی 3 قسمه خلک دي الله ورسره مینه کوي او 3 قسمه خلکو سره الله بغض کوي. هر چې اولنې سړی دی فرجل اتا قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه. یو سړی راغی او تا ته ودرېدو چې د الله په نامه باندې مثال به جومات واخلو جومات ته راغی یا بل ځای کې ودرېدلو او درته ویلې چې د الله په نامه باندې غریب یم وږی محتاج یم ضرورت دی هیڅ چا دې له پیسې ورنه کړلې. دا سړی همداسې پاتې شو او یو کس هلته کونج کې ناست دی غلی چپ ناست دی هغه راپاڅېدلو خلک چې ټول لاړو دا سړی راپاڅېدو دې سایل او سوالګري سره نه خپل ولي شته دی نه یو په بل باندې څه احسان شته دی د لاس یې ونیولو او غاړې ته یې کې ورته ویل چې وروره څومره حاجت لري هغه ورته وي دومره او دې جب ته لاس کو د هغه مسلمان حاجت یې پوره کړ. رسول الله وفرمیل دقې بنده سره الله مینه کوي د الله په محبوبینو کې راغی د الله حب محبت در سره پیدا شو. دویم نمبر څه خلک دي څه ملګري دي روان دي په سفر باندې یو ځای ته ورسېدل ملګري وویل نور راکې حرکت نشته راځئ چې دلته وده شو سملو او خوب به وکړو ټول ملګري وده شو. که یو کس ورته راغی چې ډوډۍ راوړم وایي نه ډوډۍ نه خورو خوب بهتر دی. بل ورته راغی اوبه درته راوړم وایي نه وده کېږو ډېر ستړي شوي یو. په دغه وخت کې دوی ته د خوب کولو نه او د ویده کېدلو نه بل هیڅ څیز محبوب نه دی. ټول سملاستل یو کس پکې سر راوچت کړو چې ویې لیدل ټول ملګري وده دي. دی راپاڅېدو او داسې وکړو او جینماز مصله څادر یې خور کړه الله ته ودرېد او لمونځ کوي. نو الله رب العالمین د دغه انسان سره مینه کوي. الله ته دا انسان ډېر محبوب دی چې هغه ښایسته خوب او بستره دې زما دپاره پرېښودله. دریم مجاهدین دې په یو ځای کې یو جهاد شروع دی جنگ شروع دی کافران غالبه شو دې وخت کې ملګري چې وو شکست یې وخوړلو ټول ملګري په شا باندې لاړل او دې وخت کې یو مجاهد خپله سینه راوویستله او جنگ یې شروع کړ. یا خو تر دې وجنګېدو چې شهید شو او یا خو تر دې پورې وجنګېدو چې دا غازي شو فاتح شو او دې کافرانو له شکست ورکړو ډېر کافران یې مردار کړل. الله رب العالمین وفرمایي ای ملایکو دې بنده سره زه محبت کوم زه ورسره مینه کوم تاسو ورسره مینه وکړئ. د 3 قسمه خلکو سره الله مینه کوي. الله دې په دې 3 واړو کې مونږ او تاسې راولي. بیا په 3 قسمه خلکو سره چې الله رب العالمین بغض کوي الله ورسره مینه نه کوي د الله بدي شي الله ترېنه نفرت کوي. اولنې الشیخ الزانی بوډا زناکار شیخ په دې نه پوهېږو چې بوډا څه دی. لاړو د علمای کرامو نه پوښتنه وکړله اهل علم راته وفرمیل چې کله انسان 40 کالو ته ورسیږي نور د دې د خپلو ګناهونو نه لاس منه کي او د الله نه دې حیا وکړي. کله چې 40 کلنۍ ته انسان ورسېدلو د دې د ژوند انتها وشوله دی په هغه اخرني ټکي باندې ودرېدلو اوس د الله خوښه ده چې څه ورسره کوي. کم انسان چې د 40 کالو نه بعد ګناه کوي زنا کوي دا الله ته ډېر بدي شي الله ورسره بغض کوي. مخکې ګناه ده دا مخکې ګناه ده لکه تېره جمعه ما تاسو ته واقع بیان کړې وه چې هغه عابد چې د 80 کالو عبادت برباد شو د 7 ورځو په ګناه باندې او په زنا باندې په یو تله کې د 7 ورځو ګناه د پردۍ ښځې سره وخت تېرول دا په یو تله کې واچوه د 80 کالو عبادت په بله تله کې واچوه. د 80 کالو کې تا تهجد کړي دي تا جهاد کړی تا مونځ کړی تا روجې نیولې دي د دې 7 ورځو په زنا باندې او په دې 7 ورځو ګناه باندې ستا د 80 کالو عبادت بربادېږي ختمېږي. وروره ستا خپله خوښه ده سترګې دي غوږونه دي لاسونه دي. د دې وجې نه علما کرام فرمایي وایي په موبایل کې د زنانه تصویر لیدل یا په کمپیوټر کې تصویر لیدل دا اعلی اوچته ګناه ده د هغې نه چې مخامخ ورته وګورې ځکه تصویر بار بار کتلی کېږي. ورونو د خپل ځان اصلاح وکړئ د خپلو سترګو اصلاح وکړئ
په الله یقین وکړئ قیامت ته نږدې یو هغه مرګ چې هغه نهایت ته رسېدلی دی هغه عمر چې هغه نهایت ته رسېدلی دی هغه دا دی چې اچانک مرګونه به راځي او شروع دي ماښام ژوندی ماسوتن مړ سهار د کوره ژوندی وځي په سوونو مړي کېږي په زرګونو مړي کېږي په یو ساعت کې 10 لاکه کسان هغوی روح او ساه د لاسه ورکوي چې په هغې کې انسانان او حیوانات ټول شامل دي 40 ساعتو کې څومره روحونه قبض کېږي زما وروره نو زنا نه به ځان ساتئ خاص کر سپین ګیري خلک دي ټي وي نه ځان وساتئ په دې ودونو کې د ګډاګانو نه ځان وساتئ یو ځای کې ګډا کېږي ډمتوب کېږي د الله نه حیا وکړه د الله نه الشیخ الزانی زناکار انسان بوډا الله رب العالمین ډېر بدی شي والفقیر المختال او هغه سړی چې غریب هم دی او تکبر هم کوي یو طرف ته غریبي بل طرف ته تکبر کوي ولی مالدار ته جایز دی ګوره دا شریعت مطهره بغیر د جهاد د دورانه چې ابو دجانه رضی الله تعالی عنه ته رسول الله اجازت ورکړی و چې د جهاد په دوران کې د کافر سره مخامخي او کافر ته ښکاره کېږي ته کولی شي چې ته یو وخت ته هر قسمه تکبر ځان اوچت په دوی باندې وګڼې دا جایز دی خو د دین ما سوا د جهاد نه بغیر نه عالم ته نه حافظ ته نه وزیر ته نه رئیس ته نه باچا ته نه مالدار ته نه غریب ته ځکه حدیث د رسول الله دی د چا په زړه کې چې د زري عمره تکبر راغی الله پې جنت حراموي او د چا په زړه کې چې د زري عمره ایماني الله ورباندې جهنم حراموي نو د تکبر نه به ځان وساتي او تکبر وایي دی ته بل مسلمان سپک ګڼل ځان په هغې اوچت ګڼل ته به څه وکړې ته څه وکړې څه کولی شي دا د تکبر کلمې دي ځان به عاجزه ګڼي ځان خاکساري به ځان کې راولي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې د 4,000 کسانو طاقت الله ورکړی یو کافر راځي او په غاړه کې څادر اچوي څپېړی نه ده ورکړې چاته ګزار یې پرې نه دی کړی څوک به ثابت نه کړي چې رسول الله چاله کنزل کړې ده څوک به ثابت نه کړي په 3 کاله عمر د رسول الله کې چې څوک په لخته والی دی بغیر د جهاد د دوران نه بیا هم راته فرمیلي دي رسول الله چې کله کافر ستا د تورې لاندې راغی او دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله بیا هم ترې توره اوچته که پرېږده وایه ځکه علي صاحب ته رسول الله فرمیلي دي یو کافر چې ستا په لاس باندې ایمان راوړي او مسلمان شي د 100,000 د اوښانو نه چې تا ته میلاو شي او ته یې صدقه کې دا ستا دپاره بهتره دي